فیروز، نعمت الله او خان محمد هغه درې ماشومان دي چې د اسلامي امارت د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوي دي. د استخباراتي چارواکو په وینا دغه کسان د اسلامي امارت د بدنامولو په موخه د بهرنۍ هیوادونو په امر په دا ډول کارونو ګمارل شوي وو. دغو ماشومانو په خپله اعتراف کړی چې د ځینو کسانو په امر ښار ته د سوال کولو لپاره راوړل شوي وو. 2 ساعت 3 ساعت انا قدر آمدد با منتخب میخواید نوی خود بنده اینا قدرها کار میکردیم 9 ساعت 8 کار میکردیم. فرق ما رو میگفت ما تخم فروشی میکردیم در شهر مجبور بودیم که ما رو پرتازه می خود پرتاز ما خودمون انداختیم پیسه رو از ما میگرفت ما رو 100 1.5 میداد. تقاضا رو داریم که می کار منظور شو بخیر دیگه از این کارا دیگه توبه بکشیم چی کنیم این کارا با درد ما نمیخوره اگان کار صحیح کنیم دست و پای خوب کنیم کار کنیم دیگه کار نمیشه جوالیگری کار دیگه کنیم. په ورته وخت کې د اسلامي امارت یو تن استخباراتي مسؤل وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغه قضیه تر شا یوه لویه ډله ده او دغه ډلې د مشرانو د نیولو هڅې روانې دي. د بهرنیو د خانه او د بعضو ګروپو د خانه چې د افغانستان د اسلامي امارت رنګ بد کړي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ضربه ورسوي نو لله الحمد ونیول شول او نور ګروپونه هم ته تعقیب لاندې دي. تر دې وړاندې په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو کمیسیون عملاً په کار پیل کړی و او امنیه قومنداني خبرداری ورکړی و که ثبت شوي کسان بیا سوال ته مخه کړي قانوني چلند به ورسره وشي.